permanent. د permanent مطلب دی دایمی چې همیشه وي. Permanent means دایمی. And the opposite word is temporary. Temporary مطلب دی عارضی. Temporary means عارضی. For example, it's a temporary job, not permanent. و دا یو عارضی جاب دی، یعنی دا یو عارضی وظیفه ده. زه چې کوم ځای کې کار کوم دا عارضی کار کوم. not permanent یعنی دا دایمی کار نه دی، زه به همیشه دلته نه یم. it's یا it is دا دی. a temporary یو عارضی. a temporary یو عارضی. جاب مطلب دی کار یا وظیفه. not permanent مستقل نه دی یا همیشه نه دی یا دایمی نه دی. barren and this means شاړه. د barren مطلب سره شاړه. یو ځمکه چې شاړه وي فصل ورکې نه کیږي نو هغې ته ویل کیږي barren. for example, this field is barren. دغه پټی شاړ دی په دې کې فصل نه کیږي. this field دغه پټی is barren شاړ دی. او د دې اپوزیټ الټا ورډ fertile. fertile ویل کیږي په کوم ځای کې چې فصل کیږي. fertile means زرخیزه. د fertile مطلب دی زرخیزه. the soil of this area is fertile. د دغه ځای د دغه علاقې خاوره ډیره زیاته زرخیزه ده. the soil means خاوره of this area د دې علاقې. area means علاقه. is fertile زرخیزه ده. mix. د mix مطلب دی یوځای کول. mix means یوځای کول. for example, mix 8 دا یوځای کا. mix 8 مطلب سره دا یوځای کا. and the opposite word is separate. د separate مطلب دی جدا کول یا بیلول. separate means جدا کول. for example, you can't separate them from each other. ته هغوی د یو بل نه نشي جدا کولی. you can't separate them from each other. from each other مطلب دی د یو بل نه. ascent. د ascent مطلب دی چړی. ascent means چړی. لکه تاسو به په میتھس کې اوریدلی په میتھمیټکس کې ascending descending برختل او ښکته راتلل. for example, he quickly ascended to tree. هغه په تیزی سره اونې ته وخوته. he هغه quickly په تیزی سره ascended وخوته to تا tree اونې ته. tree means اونه. descend is the opposite word and this means اترئی یا ښکته راتلل. descend. for example, he quickly descended from tree. هغه په تیزی سره د اونې نه راښکته شو. he هغه quickly په تیزی سره descended راښکته شو from نه tree اونه. niggard ویل کېږي کنجوس ته. یو کس چې ډېر زیات کنجوس وي هغې ته ویل کېږي niggard means کنجوس. for example, don't be so niggard. دومره کنجوسه کېږه مه. don't be so niggard. and the opposite of niggard is extravagant. extravagant means فضول خرج. the extravagant مطلب څه دی؟ فضول خرج. for example, he is such an extravagant person. هغه ډیر زیات فضول خرج انسان دی. he is هغه دی such ډیر زیات an extravagant یو فضول خرج person انسان. familiar. د familiar مطلب دی آشنا یعنی یو ځای سره آشنا کېدل. familiar this means آشنا and the opposite word is unfamiliar. او د unfamiliar مطلب دی ناآشنا. unfamiliar means ناآشنا. for example, he is familiar here but I'm unfamiliar. هغه دلته آشنا دی د دې ځای په باره کې هغه ته پته شته ګوډ په ګوډ ورته معلوم دی خو زه دلته ناآشنا یم. he هغه is دی familiar آشنا here دلته but خو I'm زه یم unfamiliar ناآشنا. guilty means قصوروار. د guilty مطلب سره قصوروار.
کله چې یو کس په یو ګناه کې په یو جرم کې پته ولګي چې دا ده کړی نو هغه ګیلټي دی یعنی قصوروار دی. فار ایگزامپل he was found guilty of manslaughter. و د manslaughter په جرم کې هغه قصوروار ثابت شو. manslaughter د manslaughter مطلب دی کله چې یو کس راپاسېږي او بل کس مړ کړي په ناخبره کې، یعنی د دې کس خوښه نه وه او د دې د لاس نه بل کس مړ شو نو دې ته ویل کېږي manslaughter. and the opposite word is innocent. د innocent مطلب دی بے قصور. innocent means بے قصور. په چا کې چې قصور نه وي هغه innocent دی او څوک چې ګناه په چا کې وي هغه guilty دی یعنی قصوروار دی. فار ایگزامپل I believe he is innocent. زما یقین دی چې هغه بے قصوره دی. I believe زما یقین دی یا زه یقین لرم. He is هغه دی. innocent بے قصوره. kind مهربان. kind means مهربان. And the opposite word is cruel. Cruel means zalim. The cruel se matlab de zalim. For example, his father was a kind person, but his son is such a cruel person. د هغې والد صاحب یعنی د هغه پلار یو مهربانه انسان و خو د هغې زوی یو ظالم انسان دی. His father د هغه پلار یا والد صاحب was a kind person یو مهربان انسان but خو his son د هغه زوی is دی such ډیر زیات a cruel person یو ظالم انسان. cruel means ظالم. doubt means شک. د doubt مطلب سره شک یعنی په چا باندې شک کول. for example do you have any doubt؟ آیا ستاسو شک شته یا تاسو شک لرئ؟ Do you have any doubt? Do you have آیا ته لرئ any doubt څه قسم شک. and the opposite word is trust. the trust مطلب دی یقین. trust means یقین. for example no I trust you. نه زما پتا یقین دی. no نه I زه trust یقین you ته یعنی زه په تا باندې یقین لرم زما په تا باندې یقین دی. early په وخت. early means په وخت یعنی یو کس په وخت باندې کار کوي په وخت باندې ځای ته ځي وغیره. for example I always wake up early. زه همیشه په وخت پاسم. I زه always همیشه wake up پاسم early په وخت. and the opposite word is late. the late مطلب دی ناوخته. late means ناوخته. but today I woke up late. خو نن زه ناوخته را پاسېدم. but خو today نن I زه woke up را پاسېدم late ناوخته. head the head مطلب دی سر. head means سر. and the opposite word is tail. د ټیل مطلب دی لکۍ. ټیل مینس لکۍ. لکه په کرکټ کې به تاسو کتلی کله چې ټاس ولي نو ورته وایي هیډز اور ټیل. سر اخلي که لکۍ اخلي. په یو طرف باندې لیکلي هیډ په بل باندې لیکلي ټیل. انکریز د انکریز مطلب دی زیاتېدل. انکریز مینس زیاتېدل. فار ایگزامپل Our subscribers are increasing day by day. الحمدلله زموږ subscribers ورځ په ورځ زیاتېږي. Our subscribers زموږ subscribers are increasing زیاتېږي day by day ورځ په ورځ یعنی زیاتوالی ورکې راځي. and the opposite word is decrease. د decrease مطلب دی کمیدل. decrease means کمیدل. for example their sale is decreasing day by day. د هغوی خرڅ ورځ په ورځ کمیږي. their sale د هغوی خرڅ is decreasing کمیږي کمی ورکې راځي. day by day ورځ په ورځ. open د open مطلب دی کولاو. open means کولاو. for example open the door ور کولاو کا. open the door ور کولاو کا. open مطلب دی کولاو کا.
the door ور. Door means ور. And the opposite word is close. بند. The close مطلب دے بند. For example, close the door behind me. ما پسی دروازہ بند کا یا ما پسی ور بند کا. Close the door behind me. ما پسی ور بند کا. Close بند کا. The door ور یا دروازہ both are correct. Behind شاتا